څوک دی هغه ذات چې اسمانونه او ځمکه یې پیدا کړي؟ له پورته نه یې ستاسې لپاره اوبه راښکته کړې. موږ په همدغو اوبو ښایسته باغونه رازرغونه کړي چې د یوې ونې رازرغونول یې هم ستاسې په توان کې نه وه. آیا له الله سره بل شریک شته؟ نه، بلکې هغوی له روغې لارې کاږه روان دي. څوک دی هغه ذات چې ځمکه یې ارام ځای وګرځوله؟ سیندونه یې پکې وبهول، د غرونو میخونه یې پکې ټک وهل او د دوو سیندونو په منځ کې یې پرده راوسته. آیا له الله سره بل خدای شته؟ بلکې د هغوی ډیر خلک ناپوهان دي. او څوک دی هغه ذات چې د اړمن سوال مني، کړاو لرې کوي او تاسې د ځمکې خلیفګان ګرځوي. آیا له الله سره بل خدای شته؟ تاسې ډیر لږ پند اخلئ. څوک دی هغه ذات چې د وچې او سمندر په تیارو کې تاسې ته لارې درښیي؟ او څوک دی چې له خپل رحمت نه وړاندې زیری ورکوونکي بادونه لیږي؟ آیا له الله سره بل خدای شته؟ الله له هغه څه نه ډیر لوړ دی چې هغوی یې ورسره شریکوي. څوک دی چې د پیدایښت پیل کوي او بیا یې تکراروي؟ او څوک دی هغه چې تا ته له اسمان او ځمکې څخه روزي درکوي؟ آیا له الله سره بل خدای شته؟ ووایه، که تاسې رښتینی یئ نو دلیل مو راوړاندې کړئ. ای محمده، ووایه چې د اسمانونو او ځمکې په پټو څیزونو پرته له الله بل هیڅوک نه پوهیږي او نه په دې پوهیږي چې دوی کله ژوندي راپورته کیږي.